अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। څنګه یې تاسو؟ ټیک ټاک جی سر زه به تاسو نه دا تپوس کول غواړم، مطلب خیبر پښتونخوا کې ایونټس ډېر کم کېږي، دا فنکشنز ایوارډ وغیره، نو تاسو څه وایي داسې ایونټس کېدل پکار دي؟ دا خو ژوند دی جی چې څومره ایونټس کېږي دومره به زندگی پروموټ کېږي او دا خبرې په امن کې ممکنې الله دې امن راولي چې زمونږ دا په خیبر پښتونخوا کې دا د خندا خوشحالۍ پروګرامونه کېږي موږ به وده مومو جی. ما اورېدلي کې پي کې ډېر ټیلنټ دی، ټیلنټ نه کم نه دی کې پي کې، خو مخکې کېدو ته یې څوک نه پرېږدي، نو هغې ینګسټرز ته به څه وایې، هغې نوجوان خلکو ته به څه وایې چې دې فیلډ ته دې راشي، پارټیسپیټ دې وکړي، شوبیز ته دې راشي؟ بالکل پکار ده چې راشي دا داسې شعبې دي که نه چې دې کې لکه دا حساس خلک دې ته راځي، کم خلکو کې چې د خپل قام سره د مینې جذبه یي د هغوی نه پروموټ کول غواړي د خپل خلکو، نو هغه خلک دا جذبه لري او پکار ده چې راشي. او زه د همدا جمشید او د دې ټول ټیم شکریا ادا کوم چې زه د دې قابل وګڼلم چې دې پروګرام ته راوغوښتم، ما له درناوی راکړو. ډېره مننه. Thank you, sir.